طرف یې د ټي ټي پي سره د دې نه امني د دې مشکل ده. د ده تقریبا اوس 20 کاله قدامت لري. یعنې په هغه وخت کې نه دلته د اسلامي امارت حکومت و، نه یې نظام و، نه یې مسؤلیت و. دلته د اشغال دوره وه، هغه د اشغال دوره دلته حاکمه وه. په هغه وخت کې اسلامي امارت دلته حاکمیت نه درلود چې هلته جنګونه په دغه کې شروع شو. د بل طرف جنګونه چې دي د بلوچستان خواته، د دغه جنګو چې تاسې معلومات وکړئ، د دغه تقریبا تر 50 کاله هم اضافه دا جنګونه قدامت لري. د دغه 50 کاله قدامت د دا نورو 20 کاله قدامت. نو دا له موږ سره څه اړخ لګوي او څه ربط لري چې موږ به د پاکستان کې دننه د عملیاتو دغه به کوو، مسؤلیت به په غاړه اخلو. دا خو مو د رحمانو سره مفصل مجلس وکړو، هغه ډېر موارد و ډېر دلایل و، له هغو سره مو شریک وو. نو تاسو ته ډېر تکلیف نه درکوو. د دوی د دومې غوښتنې په رابطه چې هغه نور ټول قوتونه چې هلته دي، ټول ګروپونه چې دي، یا دا ټول مسلح ځواکونه چې دي چې د پاکستان په خلاف جنګېږي، هغه موږ افغانستان ته راوغواړو. ښه دا موږ ولې راوغواړو؟ د درېیمانو خبره کله کله به دا وشي تاسو خامسایه ملکونه یاست، خیر د تاسو یو له بل سره کومک سره وکړي. نو د دوی په جواب کې موږ دا خبره وشي که دوی داسې یو اعلان وکوي چې دا د پاکستان اصلي بچیان دي، دا ښه خلک دي، نیکان خلک دي، خو هسې د موږ مشکل ورسره راغلی دی. افغانستان د دی دغه ته انتقال کوي افغانستان ته. نو په پاکستان کې د امنیت راسي، په دغه صورت کې بالکل صحیح ده، موږ له پاکستان سره دغه همکاري او کومک کوو. هلته دوی وایي چې دا خلک تروریستان دي او په دنیا کې په دا ټولو استجو باندې چې دوی ګرځي، په دا استجو باندې هر وخت د دوی دا اعلان وي چې دا ټي ټي پي او دا نورې ډلې چې دي دا خو تروریستان دي او دا په افغانستان کې دي او حمایت اسلامي امارت کوي. نو نتیجه یې څه شی راووته؟ چې اسلامي امارت د تروریستي ډلو حمایت کوي. دا د دې دپاره نه کوي چې دا نور پرې وځپي، چې دا کوم خلک چې د دوی مخالفین دي په دې خبرو باندې دا خلک وځپي. د دې دپاره یقیني نه کوي، د دې دپاره کوي چې امارت څنګه په دنیا کې کمزوری وښیي او اسلامي امارت څونه کمزوری کړي. نو ورسره به دا خبره وشي دا خلک تاسې هلته واړو. نو موږ ورته وایو چې دا خو له موږ سره اضطراب نه لري، هغه خلک د پاکستان اتباع دي، هغه پاکستاني دي، دوی پیږي او خپل پاکستانیان یې پیږي، که جنګ ورسره کوي که صلح ورسره کوي. موږ د پاکستان په چارو کې هیڅ مداخله نه کوو. نو دلته یې څنګه راوغواړو؟ بیا خو په هغه صورت کې سړی به صحیح د همکاري به ورسره وکړي چې دوی په خپله یو وارې دا اعلان وکوي چې دا خو یو سم خلک دي. که دوی ووایي سم خلک دي، موږ په دې مکلف یو. په پاکستان کې چې دا کوم ناامني ده اوس، موږ باید کومک ورسره وکړو په دې کې چې دا ناامني دا په آرامي او په صلح او په وسایي سره بدل شي. ځکه چې پاکستان هېواد چې دا کوم خلک دي که نه، دا کوم ولس ده، دا یقیني ډېر نیکان خلک دي، دا یقیني ښه مسلمانان دي، هلته ښه علما دي، ښه تاجران دي. موږ دا څونه وخت د مهاجرت شپې ورځې چې موږ تاسې مهاجر هلته څونه وخت تېر کړی ده چې راځي د ولس څخه یې سخته راضي وي. دا ولس تقریبا عینا داسې وي لکه موږ تاسې د افغان ولس. نو د موږ یقینا په دا ولس باندې دغه مشکلات چې دا اوس هلته دي نه لورېږي. نه مو ولکه حکومت ته بدې ارادې د پاکستان حکومت ته، نه مو ولکه د پاکستان ولس ته بدې ارادې. دا مو ورته ووایه چې که چېرته بیا تاسې دا اعلان کوئ چې دا سم خلک دي، موږ به په دې باندې غور وکړو چې دا خلک څنګه راواړوو دې خواته چې تاسې د دوی له شره خلاص شئ. او که هلته تاسې وایاست تروریستان دي او هلته یې موږ دې خواته راوغواړو، خو لا د تاسې دا خبره تقویه کېږي چې هر وخت به دا نارې وهي چې امارت د تروریستانو حامي ده. درېیمه غوښتنه د دې دا وه چې تاسې هلته د کنټرول خبره وه چې دواړه جانبه په دې مکلف دي چې دا بد خلک چې دي یا دا شریر خلک چې دي یا هغه خلک چې یو د بل مخالفین دي دا سره کنټرول کړي. د کنټرول په تعریف کې بیا دا وه
چې اسلامي امارت به فتوا صادروي چې دا کوم جنګونه چې د پاکستان د حکومت په خلاف کیږي دا ناروا جنګونه دي. نو په دې کې موږ ډېر ورسره ټینګ شو چې موږ ځان ته دا حق نه ورکوو چې دا کوم جنګونه چې هلته دي چې هغه تایید کړو چې دا ښه جنګونه دي د موږ یې څه. نو دا حق موږ نه لرو چې دا اعلان یا دا فتوا صادره کړو یا دا فتوا ورکړو چې هغه جنګونه چې کوم دي دا ناروا دي، ځکه چې تر موږ پورې تعلق لري نه چې سړی دا یو طرف حق ته لري خو دا بل جانب حق هم نه لري. نو موږ به ولې دا فتوا صادروو د موږ یې څه. بیا خو دا درېمان به بیا موږ ته ډېر ټینګ شو چې تاسې دا شیخ صاحب ته ووایاست یوه فتوا صادره کړي خیر ده په پاکستان کې به دا جنګ ارام شي، دا جنګ به کرار شي. دا درېمان خو ډېر مخلصین خلک وو، دا کوم اساسیتونه چې د موږ او دوی په مابین کې ستا په دغو ډېرو اساسیتو باندې دوی لږ پوم نه وو. نو په دې به موږ ته اخته وو شله به وو چې تاسې خیر ده یوه فتوا صادره کړئ، یوه فتوا ورکړئ. موږ اخر ورته ووایو چې صحیح ده که تاسې یوه فتوا څوک باید دوی د فتوا غوښتنه وکوي. که یوه دوی وایي چې تاسې فتوا ورکړئ دا جنګ په خلاف، نو خو ضروري خبره دا ده چې دوی موږ هلته امیر فتوا نه ورکوي، امیر امر کوي، امیر حکم کوي. دا شیخ امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله تعالی دا د موږ امیر ده، دی چې دا کوم حکم یا امر موږ ته کوي په موږ باندې موږ مکلف یو چې هغه کار په هماغه رقم لکه داسې څنګه حکم کړی یې هغسې باید وکړو. فتوا چې ورکوي هغه دارالافتاء ده. نو بیا د پاکستان حکومت مهرباني وکوي یوه استفتاء دې ولیکي د حکومت له جانبه څخه د موږ دارالافتاء ته د اسلامي امارت دارالافتاء ته. نو دغه استفتاء چې وکړه بیا نو نتیجې ته د انتظار وباسي. البته څوک چې استفتاء کوي داسې انتظار د نه باسي چې خامخا د ما د فکر مطابق باید فتوا راوځي، ځکه چې خو هغه فتوا چې څوک ورکوي که نه هغه د شریعت په مقتضا باندې فتوا ورکوي، څه رقم د شریعت حکم وي هغسې فتوا به ورکوي. ته به دا غوښتنه نه لرې چې د تا د فکر مطابق به دا فتوا کیږي یا صادریږي. نو ته به استفتاء کوې د اسلامي امارت دارالافتاء بیا فتوا ورکوي، دا چې دا فتوا څه رقم وځي او نتیجه یې بیا څه رقم وي هغه نو بیا به تاسو له موږ چې ګیله نه کوو. موږ دارالافتاء ته فرمایش نه سو ورکولی چې ته به دا رقم فتوا ورکوې. دا دارالافتاء چې دي دا خو مستقلې دي، دا په خپله د شریعت په رڼا کې بیا دا فتوا ورکوي. نو خلاصه دا وه چې دا د دې درې غوښتنې وې. د موږ هغه دوې غوښتنې وې، د موږ هغه غوښتنې وې چې بلکل د دې په وسه پوره وې او اجراءات پرې کولی شوی. موږ ورته وویل چې دا د داعشانو چې کوم مرکزونه دي هغه موږ درښیو چې په دغه ځایو کې دا مرکزونه دي، دا دوی مرکزونه بند کړئ، دا دوی مرکزونه وتړئ، هغه کسان یې ونیسئ، دا کوم مشران چې دي هغه هم موږ تاسو ته درښیو چې چیرې ګرځي. او بیا دا تاسو خپلې تیارې دي که نه، یو خو نورې تیارې دي. هغه درېمان وویل چې دا د دې په وسه نه دي پوره چې هغه د چې وګرځوي. دا یې تاسې خپلې تیارې خو د تاسې په اختیار کې دي، دا د افغانستان خواته نه راوړي. دا د موږ دواړې غوښتنې بیخي بسیطې او عادي وې، خو د دوی هغه غوښتنې وې. نو دا وه چې تقریبا 5 ورځې دا دوم مذاکرات چې په استانبول کې وو هغه د موږ مذاکرات تقریبا بې پایلې و بې نتیجې پای ته ورسېده. صرف یې دونه وسوه چې دا نو د مشرانو په کچه کېږي. نو دا اوس په دا لنډو شپو کې د جناب وسیع صاحب په مشرۍ بیا ولاړو دغه ته چې دوی له خوا څخه هم د موږ هلته شکایت و چې دوی چې کوم وفد دلته ستا کوم وفد راغلی ده له دوی سره صلاحیت نشته، دا 3 موارد دوی ته په لاس ورکړل شوي دي، دوی له دغو 3 مواردو څخه یوې خوا او بلې خوا ته نشي تللی. نو که دا کار داسې وشي چې دوی مشران راسي، د موږ هم مشران کیني، د دا درېمان هم دا مشران وي، نو ګوند یوې نتیجې ته سره ورسېږو. دا غوښتنه هم هلته د موږ وه. نو هغه غوښتنه خو هلته ومنله شوه. دا اوس وروستۍ ناسته چې وه په دغه کې یو ځل بیا د دوی همدا غوښتنې وي. صرف همداسې تاسې په پاکستان کې دننه د عملیاتو او دا ناامني و
مسؤلیت به په غاړه اخلي او دا تضمین به موږ ته راکوئ چې په پاکستان کې به یوه پیښه د ناامني نه کېږي. دا اوس معقوله غوښتنه ده؟ یعنې دا هغه شیان دي چې دا کیدای شي درایمان هم د موږ خبرې واوري او بیا په آخر کې تاسو ته په اثبات هم رسیږي چې دوی دا رقم غوښتنې وې د دوی له دغه رقم غوښتنو سره موږ یقینا مخته نسوی تللی. مختلف اپشنونه او مختلف موارد د درایمانو له طرفه ورته مخته سوه، نو تر پایه هغه شیان ونه منل سوه. نو متاسفانه د موږ دا دریم مذاکرات چې وو هغه هم بې نتیجې پای ته ورسېد. نو دغه کومې لارې چې دي د دغه دپاره موږ هلته غوښتنه په دې جنې مستقیما نه کوله چې دوی طبیعت داسې وه چې کله دوی په دې پوهېده چې یو شي ته دوی د دې ډېر ضرورت ده، نو په هغه شي باندې هغه شي په غوښتنه باندې په هغه شي باندې بیا ډېر تمرکز کاوه او هغه بیا هغه شی بیا ډېر ټینګاوه. نو موږ په دې وجه باندې هغه کار ونه کړو او دغه تجارانو ته د موږ تاسې دا کوم صنعتکاران چې دي یا کوم نور دوستان چې دي چې دا نورې لارې څومره په کار اچولي دي چې په دا یوه نیمه میاشت کې الحمدلله په افغانستان کې هیڅ قحطي او یا له دې قیمتي سره نسو مخامخ دي موږ تاسې وطنوال او دوی څومره کوششونه په دې لاره کې کړي دي. له ټولو څخه مننه کوو. الله تعالی دې تاسو ته اجر درکړي. دا اطمینان تاسو ته درکوو چې د موږ مشرتابه د موږ تاسې دا ټول مشران دې ته ژمن دي چې له پاکستان سره د خپل مشکل حل کړي او په پاکستان کې چې دا کومې ناامني وي دي په دغه باندې یقینا موږ د زړه له کومې خفه یو. دا به اوس څنګه مسلمان یې که نه چې د یو بل مسلمان دپاره نو مشکلات جوړوي او هغه ترقي ته نه پرېږدي، هغه دغه ته نه پرېږدي. نورې داسې پوښتنې مې شته که نه چې هغه خلکو له موږ چې کړي دي هغه به اوس ضرورت نه وي که نه چې هغه موږ له تاسو سره شریکوو چې دوی دا چمونه کوي ولې دا ضرورتو دې کارو ته څه شي دي. هغه نو بیا نور بحث ته چې هغه نورو بحثو ته پسې خبره اوږدېږي د تاسې نور وخت نه نیسو. نو بیا هم موږ دې ته تیار یو انشاءالله العزیز چې د خبرو له لارې د خپل مشکل له همسایه هیواد سره حل کړو او تاسو ته دا خبره هم دا باور درکوو چې یقینا په پاکستان کې چې هره چاودنه کیږي په هغه باندې موږ یقیني د زړه له کومې خفه کیږو او په پاکستان د پاکستان ولس چې له کوم مشکل سره مخامخ کیږي خدای نخواسته هغه موږ د ځان مشکل بولو.